السلام علیکم نوالو منګه شجانات راغلی دا امیر ابشار سے والا او نوموړی شاعر دی او لوی شاعر دی ادیب دی او په زلمی کل کې داسې لیکوال دی چې ډېر ښه لیکوال دی او ډېر ښکلي شعرونه لیکي. نو منګه نن راغلی او منګ سره په دې پروګرام کې شریک دی داغه نه منګ به شعرونه اورو تاسو هم ته خوندونه لئ. نو امیر ابشار صاحب تا ته منګه په دې خپل پروګرام کې هر کله وایو تبا مینوالو ته څه ډالۍ کې نو په دې پروګرام کې زه ته هر کله ویم ډېر زیاته مونه کوم پترس صاحب تاسو دومره ستړي وکړه راغلی موږ له پښتو ژبې خدمت کوئ. بس زه به یو غزل ووایم چې زړه کې ولې د نفرت د ښکلي یاره زړه کې ولې د نفرت د ښکلي یاره زما زړه ټول محبت د ښکلي یاره ډېر نږدې ده چې به امن دلته راشي ډېر نږدې ده چې به امن دلته راشي دروغ نه دي حقیقت د ښکلي یاره ډېر نږدې ده چې به امن دلته راشي دروغ نه دي حقیقت د ښکلي یاره دا چې ما او تا د یو بل جدا یو خنډ ترمنځ مو غربت د ښکلي یاره مننه جی دا چې ما او تا د یو بل جدا یو خنډ ترمنځ مو غربت د ښکلي یاره د پښتون وینه تویږي ته خاموشي دا پتا کې کوم غیرت د ښکلي یاره دا یو ځل بیا وایي مننه جی د پښتون وینه تویږي ته خاموشي دا پتا کې کوم غیرت د ښکلي یاره زه منم چې ستا به هم څه مجبوري وي خو زما تا ته حاجت د ښکلي یاره ډېره زیاته مننه جی زه منم چې ستا به هم څه مجبوري وي خو زما تا ته حاجت د ښکلي یاره تا زما او ما به ستا په لاس وژنې برار جانه تا زما او ما به ستا په لاس وژنې داسې نوي سیاست د ښکلي یاره مننه تا زما او ما به ستا په لاس وژنې داسې نوي سیاست د ښکلي یاره ای دوه رنګه وایي یو څه کوې بل څه ښه ښکاره منافقت د ښکلي یاره او شعر تاسو ته ډالۍ پترس صاحب چې په پښتو کې د پختې ماتې شي خیر دی په پښتو کې د پختې ماتې شي خیر دی دا د پلار مې نصیحت د ښکلي یاره دا یو ځل بیا مننه جی په پښتو کې د پختې ماتې شي خیر دی دا د پلار مې نصیحت د ښکلي یاره زه امیر ابشار یم غم له پیدا شوی ازلي مې خوار قسمت د ښکلي یاره مننه جی یو نظم د خپل کتاب نه انتخاب ویم چې ژونده خفه یم درنه ژونده خفه یم درنه په یو خبره باندې زما خو ته په کار وې زما ځواني په کار وه هم خوشحالي په کار وه راله مستی په کار وه تا ښه ونازولم راله ځواني دې راکړه ښه خوشحالي دې راکړه بلها مستی دې راکړه خو وروستو حد دې وکړو زه د ډېر ودردولم زه د ډېر ولړزولم زه د ډېر وکړولم تا بلها ستړی کړمه ژوند له درد ډک وې ځواني په اور تېره شوه خوشحالي دغه وه چې له درد مې خوند واغستو په مستۍ پوهه نه شوم چې مستي څه ته وایي خو دومره پوهه شوم چې د دنیا ژوند دوکه ده تاله به هر څه درکړي خو عارضي شانتي وي همیش له درده ډک وي په دې خبره باندې ژونده خفه یم درنه ډېر زیات خفه یم درنه ډېره زیاته مننه دا امیر افشار چې د خپل ژوند نه ډېر ګیلمنو او ډېر خفه ګرانو کتونکو د بل پروګرام انتظار کوئ انشاءالله چې ډېر ژر به بل پروګرام به ستاسو لپاره تیار